تا ویل چې یو غټ جاسوس ته باید خپل نوم او ځای هیڅکله مه ورښیه. د جاسوسۍ اول قانون د راسته لاس د خوراک شی باید په دې نسې پوه چې د چپه لاس په چایو کې څون دي براده. مشره ته خو هغه ګرده پرېږده، خو دا اوس ته په ما څه کوې؟ اره بلا پر تا حمله کوله او داسې نو ما هېڅ چیز سره خوش نه داریم. یو مشهوره جاسوس باید داسې تیزی لکه زرنج. اوس دستي راځم. چیرې ځې؟ دروازه ورخلاصوم، شیدو والا به یې بېله دفاع. څوک یې ته؟ ستا نوم څه دی؟ ستا کار څه دی؟ ته تېرې اوسېږې، ستا د تلیفون شمېره څو ده؟ ارامه شه مشره. وبخښه. څوک یې ته؟ زه خو صاحبه دلیپ کمار یادو یم. دلته ولې راغلی ګبره؟ ګبر نه صاحبه، دلیپ کمار یادو. دا ګبر څوک دی مشره؟ ما دپاره المجرم ګبر دی. په دې کې دې څه څه راوړي دي ګبره؟ شیدې دي صاحبه، شیدې. شیدې؟ په شیدې کو دې څه ګډ کړي دي؟ ایچې مې په ګډ کړي صاحبه. څه دې ګډ کړي دي؟ او اوبه په شیدو کې اوبه نه، زهر په ګډ دی. زهر؟ Așa să mă څرمه. ښکاري په خپله ښکار شو، د زهرو اصل په افسو یې په پوزه داسې پسه نه وکړه. څه در کېږي ګبره؟ عجب به خوند کوي صاحبه. که د یو پنجي سره نه کیک وای نو ټوله نارۍ به مې دلیه کړې وای. دی خو رشاګو خوند پراخي. وځه چتوره وروره، سبا شیدې دلیه راوړم چې کور ته در نه باسم. ته څنګه خبره چې زه چتور یم؟ هغه زما زوی راته وویله چې چتور ورور ډېر ښه سړی دی، د کوچنیانو په رقم. ځکه دې په مرمۍ ووړه. الوی زما ولاړم. ټوله ښه سمې چرګې جوړې سئ. صاحبه نوی مجرم یې ونیوی. د هغه سم چرګه جوړه که. چرګه ولې؟ دا د صاحب نوی موټ دی. ژر سه دستي. وای خدایه، څوک یې ته؟ زه تا پېژنم، راته وایه څوک یې؟ څوک یم زه؟ نه درته وایم. وای خدایه، اواز یې مشته هغه ته رامعلومېږي. ګوره راته وایه، ګوره ژر ځان راوښیه، که نه نو بیا دې په مرمۍ ولمه. ژر راته وایه، که نه ولمه دې په مرمۍ مې مړ که یا مو په لغتو مړ که؟ نه درته وایم. ګوره زه تا پېژنم، راته وایه څوک یې؟ ته ما پېژنې؟ زه تا پېژنم. ته د ایرانۍ خورما منډکه یې وه؟ دغه نوم ستا مېرمنې پر تا ایښی دی. وای خدایه، د ظالم زلیم په شخصي نوم نه خبر دی. دا خو پرېږده، 15 کاله در مخه تا ته په ولور کې سور ناړک در کړی و، هغه وتړېد، په ګرمي کې د لیوني په رقم ګرځې. وای خدایه، تر دې ځای راورسېدې؟ او وای ناړک خو پرېږده، تا چې در ریشې لاندې هغه لوی لنیک چوټه وهلې ده، د هغه په اړه معلومات لرم. چوټه؟ ته زما باره کې ولې دونې معلومات لرې؟ او وای صاحبه زه درته وایم صاحبه اوس یې وپېژنه چې تور سینګ دوه ستوري فشار، د غوړېدو، د هوساینې، د طبیعت د سمېدو، د خندا کوم ډول ګولۍ درکړم صاحبه؟ دغه ټوله ګولۍ د تېر وخت شیان و کلکرنې. اوس د پولیسو قومندان آر کې سینا او دغه ګولۍ ته ضرورت نه لري. ما دغه ګولۍ د چا د لاسه خوړلې؟ راته ووایه د چا د لاسه؟ د پولیسو قومندان سینا دا ګولۍ خوړلې. د چتور سینګ دوه ستوري صاحبه. چتور سینګ دوه ستوري د لسو ورځو ورک دی. د هغه د یو نوي چم خبر هم نه دی راغلی.
داسې معلومېږي لکه هغه بېعقل چې خپله بېعقلي احساس کړې ده او خپل کلي ته ولاړې. ښه وایه صاحبه. ستا ټلیفون دی، ټلیفون پورته کړه. ستا ټلیفون دی. زما ټلیفون مړ شه. لیني دی صاحبه. لیني ټلیفون دی. بل یې کومندان یادو خبرې کوم صاحبه. ویادوه راته ووایه څنګه په کور کې مو خیرات دی؟ مور پلار کشنیان او ټوله په مزه دي، خو زما ډېر طبیعت خراب دی صاحبه. ستا په طبیعت بیا څه وسوه؟ چتور سنګ صاحبه. چتور سنګ څه وکړل؟ څه نه دي کړي، ټوله ماموریت یې سره راچپه کړي صاحبه. ټول ماموریت یې راچپه کړي. یوه دقیقه ګولۍ راکړه. کومې؟ د خندا. ته یوه دقیقه ودرېږه. اوس راته ووایه چتور سنګ څه وکړه؟ د کیسبر په شکل اول د اورګاډي ځای ته تللی و. د کیسبر په رقم د اورګاډي تم ځای ته ورغلی و. نو بیا د کاډر سره ونه درې شي. د کاډر سره ونه درې شي. خالد وړو برتن یې ولیدی، په دې کې بم دي، خلک یې بیرول صاحبه. ویلې د وړو په برتن کې بم دي، خلک یې بیروله. بیا نور خو لا پرېږده صاحبه، زما و مخته زما په ماموریت کې 2 ساعته راته ناست وو، نوم یې نه راشوی صاحبه. صاحبه زما دماغ پټوېږي، زه لیونی کېږم صاحبه. ته نه لیونی سوی، زه لیونی سومه. داسې معلومېږي چې د ډېره درده زما د بدن په هر کوین کې کشني کشني بمان پټاوېږي. پټ صاحبه ځان کنټرول کړه، دا څه کوې؟ زه چتر سنګ په مرمۍ ولم. په مرمۍ ووهله صاحبه. زه به اعدام کړمه. اعدام یې که صاحبه. زه به په بدن کې د زهرو پیچکارۍ ورلګمه. ویې لګوه صاحبه، د زهرو پیچکارۍ ور ولګوه. ټیټي صاحبه طبیعت مه خرابوه. صاحبه اوس مې ایله کړه. دا اوس ټیچ که ایله مې که یاره. بل بډ وجنکه یې صاحبه دا کیسبر په لاس راغی، د یو چا بسته یې غلا کوله، نو چې کله ما ونیوی د باره ماته وویله چې دا خپله د په لاس کې راکړه. مشره دغه غټ بېعقل به نو څوک یې؟ مخ دې راښکاره کړه. ته ما ووینې خوشحاله به نه سې وروره. راویې ګرځوه. مشره ته دی پېژنې؟ زما مطلب دی دی د رنګه کیسه بر معلومېږي. ته خبر یې ستا په خاطر هغه خوارکی سړی څونه په مشکل کې رالی. مشره ته هغه بېعقل هم پېژنې؟ او وایي هغه بېعقل نه دی. ما باور پر وکړئ. ما نه هغه سړی پر ده باور وکړئ. څه دی بنجه کمه او وایي چې زه بنجه کوم دي. یو ګړی د ده سم چرګه جوړه که. د ده څه چرګه جوړه که. چرګه دا د 3مې درجې یو نوی تخلیق دی. وروره په کوچنۍ خوله یو غټه خبره وکړم. یا په غټه خوله کوچنۍ خبره وکړه. پرېښه زما وروره دا د چرګې تخنیک چې دی بیخي ډېر زوړ دی. نن سبا په مارکېټ کې یو نوی شم راغلی دی. و د الوتکې جوړول وړاندې کړم. ویښه راموړه دغه دي صاحب کښېنه. ته کښېنه ته داسې فکر وکړه چې ته په الوتکې کې ناست یې، پښه پر تا بل راواړوه نو داسې وکړه اوس خپل کمربند وتړه، لاس پر تا بل لاس کښېږده و داسې دا د الوتکه په اواز به بوم. الوتکه پورته شوه. یا مشره غضب پېښ شو، هغه وځغستل. زه به در ولیدمه. پر داسو خلکو باید باور ونه کو. ته رښتیا وایې؟ واه څه شي لیکلي دي؟ څه شي لیکلي دي مشره؟ پپو کاشکې ته تعلیم یافته وای او د کومندان شیکي دا نقل دی تا په پټو او تړلو سترګو سره ویلی سوای. په دې کې جهاني صاحب د تښتونې خبرې کړې دي چې تښتول یو سړی نه ټوله ډله یې کوي. رښتیا به عجبه فکر دی. پپو په راتلونکي کې چې څه د تښتونې قضیې راسي موږ به یې د جهاني صاحب د نقلو سره ورحل کړو. وا مشره ښه نظر دې زه به ولیکم. په دې اړه زموږ سره څوک مرکه؟ اوس زموږ د کور مخ ته انتظار یو. د وای سنګ د کور مخ ته ولاړ یو. د 500 میلیونو د غلا په تور تر محکمې هغه خپله تورن کړی دی. د دې کال د ګنې حاصل په حکومتي ګودامو کې دی، خو چې د ګنې جوس چیرې جوړېږي په دې اړه څوک نه دي خبر. د وزیر صاحب د مابس وتلو ته بس یو څه وخت پاتې دی، خبر نه یو چې هغه به څنګه یي.
او یې ګنو ټوله شان مې سم ټول که یو شی مې باید پاته نسی ټوله شان مې در ټول کړه، ستا کالي، ستا بوټونه، ستا دواوې او ستا نور شانم. او نو بیا ژاړې ولې؟ او وای خو ما بس ته ځمه، نن سبا خو باید ټوله وزیران ما بس ته ولاړ شي. خو ته خو او وای نور هېڅ نه، از ما د بخت سور دسمال مه هېروه. زه بې له تا ژوند کوای سم، خو بې له سره رنګه هېڅ کله نه. وزیر صاحب ولې تر اوسه د باندې نه درغلی؟ دنیا جانې وزیر صاحب ولې تر اوسه د باندې نه درغلی؟ انتقادونه نه وزیر صاحب، د باندې پولیس والا او رسنۍ والا زموږ انتظار کوي، موږ باید ولاړ سو. او وای ته خو زما مرستیاله په ډېره ښه توګه زما مېرمن پېژنې، دا په هره کیسه کې خواشیني. او وای شاته ولاړ شي، شاته ولاړ شي، او وای داسې نه اورئ، شاته ولاړ شي، شاته ولاړ شي. هغه بیانیه دې ورکړه. وهغه خو صاحب ورجانه امبولانس راوغواړي. بلې شهري روغتون څه کیسه ده؟ داسې رډ رډ ولې راته ګورئ؟ تر کړي چرګ مو په خپل ژوند نه دی لیدلی؟ صاحب د باندې خلک دا فکر کوي چې ستا طبیعت ډېر خراب دی، زه ورسنۍ ته کومه ناروغي ور وښیم؟ او وای په ویلو څه کېږي؟ یو څه ورته ووایه. ورور جانه نن زما خبره ومنه، د دې شا ډاکټران وایي چې ته ایډز یې. او وایي موږ خو تباس او برباد سولو. او وای چپ سکن نو ای سونیا ته مرستیاله رسنۍ ته ورسه څه ورته ووایه ور ویښه د کرین Chatur Singh coming, swing that thing. Drum beats drumming, kiya gaya king. Sitar Singh strumming, now you're gonna meet the Shana Dil Diwana kinda gets a wham bam bam. Pop pop clever, slam dam dam. Hamisha and forever, pump up the jam and you will never say never. So I sing, you sing, we all sing. Chatur Singh, sing, sing. Doing the sing thing. He's the king with the sing thing. Not a puppet on a swing thing. So I sing, you sing, we all sing, Chatur sing, sing, sing. Doing the sing thing. He's the king with the sing thing. Not a puppet on a swing thing. भैया तुझे है फिकर कि बेवफा है सैया बुलाओ से कर don't worry about भैया cause he's a प्यारा यारा सीधा साधा दिल वाला kind of guy hi hi who's in no hurry so why are you so sorry bye you never have to worry so I sing you sing we all sing Chatur sing 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 doing the sing thing he's the king with the sing thing not a puppet on a swing thing So I sing, you sing, we all sing, Chatur sing, 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 doing the sing thing.
He's a king with the zing thing, not a puppet on a swing thing. Are y'all ready for this? So I sing, you sing, we all sing, chatur sing, 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 doing the same thing. He's the king with the zing thing, not a puppet on a string thing. Sing, sing, doing the same thing. He's the king with the zing thing, not a puppet on a string thing. اوه خورجانې ته ژاړې ولې په کور کې خلاصه وې درته میزونه چوکیانې ټي وي او هر شی خو پراته دي وای هر شی نو بیا ستا اخښې یا اخښې جانې ته موږ یوازې نسې پرېښود هغه مړ سوی نه دی ژوندی دی هغه یو چا غلا کړی دی په کلاب کې تمرین کوئ چې د باندې راووتی نو بدماشانو هغه وتښتوی او لاړه دا څوک دی ستا اخښې خو به نه یې بلې ستړی مه سه سهار دې په خیر سونیا ته څوک خبرې کوې چارلي په اخښه جان به دې ډېر فکر باندې که زما په اخښې جان څه وسوه نو زه تس نه پرېږدمه ټوني سونیا ما وژغوره دی به ما ووژني ډېر خطرناکه خلک دي اخښې جانې ته خو به ښې بلې ته خو به ژوندی یې خو بې له خوراکه د 6 ساعتو څخه 1 ګیلاس شلومبې رانه جلا کړې چې شي اخښه ګوره ته خو ما پېژنې ته ګرسره کې مه بیرېږه زه خو یمه هر څه به سم کړمه چاپلین ته ټلیفون ورکړه چاپلینه تو خبرو سره وکړه چاپلینه چارلي چې هر څه یې ته څه غواړې وای سینګ وای سینګ و سونیا ناټه مه کوه هیله کوم که نه نو ستا د اخښې جان په مرګ به موږ له خوا بدې سو اصلا موږ غواړو چې د وای سینګ سره یو کوچنۍ لوبه وکړو او په هغې کې ته باید زموږ سره مرسته وکړې ښه غوږ پر ونیسه سونیا د ښار د شفاخانې داخلي څانګه چیرې چې وای سینګ بستر دی ته باید هغه یوازې در بالکاني پر راولي او دا ډېره ساده ده دا څه چټیات دی زما په ویلو به هغه داسې ولې وکړي خامخا بیا کوي سونیا تا یو وخت ځان په هنداره کې لیدلی دی ته څونه ښایسته معلومېږې که چیرې د دې ښایستوالي سره یو دا نسره ساڼۍ واغوندې نو وای سینګ به در بالکني څه در یو غټ منزل به لاره ولویږي او که د کولو څه انکار وکړم نو ټوني سونیا ما وژغوره چې دوی هر څه وایي هغه وکړه که نه دي به ما ووژنې ګوره چارلي زما ستا هر شرط قبول دی خو زما په اخښې جان باید هېڅ ونیسي او باید پر وخت ډوډۍ ورکړي او شلومبې هم هوښیارې نجلۍ چا مه کوي سونیا او سونیا په یاد یې لره سره ساڼۍ وبخښئ ستا نوم څه دی سونیا ښایسته نوم ستا د وای سینګ سره څه خپلوي ده زه د هغه مرستیاله یم اوس نو ته زما څه ته راشي هم اخلې زړه خو مې ډېر غواړي خو دا خپل ته تللی سې آیا زه ستا نوم پوښتای سم چتور سینګ زما نوم خو دې نه یېرېږم ولې نه اوس زه تللی سم بیا څه مال سره وینو که مې وخت خراب سو نو ډېر ژر خدای دې وکړي مشره تا ول د انجلۍ نه کړه تلاشي هغه نو مجرم معلومېږي پپو ته په دې خبره څومره باور لرې
ما د هغې سترګو ته وکتل، دونه معصومه سترګو والا نجلۍ مجرمه نسي کېدای. مننه ستا د ډېر خدمت. هپو هیله کوم مشره ستا لاش ته. ये तो मुझे देख ही नहीं रहा। ऐसे क्या देख रहे हो सर? صاحب ته خو ما پیژنې او دا چیک او کاغذات خو زه تا ته په ولاړې درکوی سم، نو هیله کوم ما خپل څنګ ته د کښېنستلو څخه مه منې کوه. او وای کښېنه سونیا. صاحب تا ما ته داسې رډ ولیکتل؟ ته ښه نه معلومېږم. او وای ته خو دونې ډېره ښه معلومېږي چې زه بد معلومېږم. मोतियन का कंगना है मोतियन का हार, मोतियन का कंगना है मोतियन का हार, अपनी जवानी है मीना बाजार। मोतियन का कंगना है मोतियन का हार, अपनी जवानी है मीना बाजार। काहे करे इतना सोच विचार, काहे करे इतना सोच विचार, रे जंगल की हिरनी हूँ करने शिकार। मस्ती है मौका है बाहों में आजा, जवानी कहाँ रुकने वाली है राजा। अरे मस्ती है मौका है बाहों में आजा, जवानी कहाँ रुकने वाली है राजा। मेरी जवानी ऐसा है जलवा, छूले इसे जो मारेगी झटका। रखोरा बदन है तू ठप्पा लगा ले। क्या कर रहे हो बॉस? कुछ दिख तो नहीं रहा। छोड़ रहे यार। कुछ भी न राजा जी रखो उधार, कुछ भी न राजा जी रखो उधार। काहे करे इतना सोच विचार, मैं जंगल की हिरनी हूँ करने शिकार। क्या मोल देगा जो सब कुछ भुला दूं, कि एक पल में तुझको मैं दुनिया दिखा दूं रे। क्या मोल देगा जो सब कुछ भुला दूं, कि एक पल में तुझको मैं दुनिया दिखा दूं। पतली कमर का झटका लगा दूं, कदमों में अपने तुझको गिरा दूं। अपनी सजनिया तू मुझको बना ले, या फिर अकेले तू रतियां गुजार, या फिर अकेले तू रतियां गुजार। काहे करे काहे करे काहे करे काहे करे काहे करे इतना सोच विचार, रे जंगल की हिरनी हूँ कर ले शिकार।
بیریږه مه پپو د جنگ فلم به ګورې بدرګه غلط یې ووایه باډیګارډ زه خبرم په دې د کرنې د وزیر وایوه سینګ د وژنې په تور د هغه شخصي مرستیاله سونیا ورما نن ونیوله. سونیا د وژنې پر وخت حالته وه خو د وژنې سبب تر اوسه معلوم نه دی. د وای سینګ وژونکې سونیا د چتر سینګ په توقیف کې ده. دا قضیه ډېره اساسه ده. زه بیریږم چې چتر سینګ بیا یو غلطي ونه کړي. خو د چتر سینګ چیرې دی؟ چتر سینګ دوه ستوري ولاړ دی صاحبه. که چیرې ستا پښه زما پر پښه راغلی وای نو زه ستا سره یو څه مهمې خبرې کوم. زه هم ستا سره مهمې خبرې کوم. ما یو څه فکر کوئ. ما هم یو څه فکر کوئ. ما د یو چا په اړه فکر کوئ. ما هم د یو چا په اړه فکر کوئ. او وای ما د سونیا په اړه فکر کوئ. چې شي په دې عمر کې ته د سونیا په اړه فکر کوې صاحبه؟ او وای چپ سه ما هغه رقم فکر نه کوئ. 3 ورځې وروسته په محکمه کې د سونیا حاضري ده او د هغې اورې ورسول ستا مسؤلیت دی. صاحبه سونیا بې ګناه ده، هغه وژونکې نه ده صاحبه. وای که هغه وژونکې ده بې ګناه ده دا فیصله محکمه کوي، خو بې له کومې بې پروایي د هغې ورسول دا ستا مسؤلیت دی. دا مسؤلیت به زه ټوله ژوند سر ته ورسوم صاحبه. او وای چپ سه او ووځه د جزا څنګه د باندې وځي صاحبه. صاحبه دا کاغذات عسکره ته وایې د چا سره لیدل غواړې؟ یا سره زه د هغې وکیل یم. ورشه مننه. څنګه یې سونیا ته؟ ته څوک یې؟ زما نوم ټوني دی او زه وکیل نه یم. زه چارلي راواستوم. دا تاسې اوس زه چیرې ښکېل کړم؟ چیرې زه خبره وه چې تاسې وای سینګ مړ کوئ نو ما د دې کار دپاره هېڅکله ونه ویل. ارام اوسه سونیا، چارلي ستا د کاره ډېر خوشحاله دی. یوازې چپ سه. تاسې چې څه غوښتل ما هغه وکړل. چیرې دي زما اخښي؟ تر اوسه کار نه دی ختم سوی. چارلي غواړي چې ته سوت افریقا ته ولاړه سې. سبت افریقا؟ لیونیان سوي یاست تاسې. خبرو ته مې پرېږده. موږ ته هلته د رخصتۍ دپاره ناسته وو. هغه داسې دی چې وای سینګ د 500 میلیونو غمیان په سوت افریقا کې د یو غټ بدماش ګلفام سره ایښي دي. دوی دواړه په جرم کې شریکان دي سره. موږ غواړو چې تا غمیان زموږ دپاره راوړې. زه به داسې ولیکم هغه داسې دی چې د هندوستان په داسې محبسو کې تر کار کولو او ډوډۍ پخولو سوت افریقا ښه ده چې هلته یو نوی ژوند پیل کړي. او ما به د دې ځای باسي څوک؟ چتر سینګ هغه به په خپله تا د دې ځای وباسي. بیا به دې سوت افریقا ته زه بوځم. د داسې وخت انتظار کوم. ښه وخت مشره نن موږ دنیا ته 3 درجه ورکوو او ستا په سترګو کې وشکې خندا یې باید مشره خندا. اوی زه هغې معصوم نجلۍ ته 3 درجه څنګه ورکم؟ ورکوې به صاحبه ورکوې به. ته یو پولیس قومندان او ته به خپل مسؤلیت ورسره کوې چې هر کار کوې نیکې په احتیاطه وه. سونیا راغله مشره راغله زه ولاړم. زه به هغې ته په څه نامه وایم؟ سونیا جانې یا سونو؟ ستا زما د کوچنیوالي نوم څنګه زده دی؟ د یو مشهوره جاسوس د هغه کار وي. د مشهوره جاسوس دا هم کار چې ما ته 3 درجه راکړي؟ نو واکله دا لرګی ومې وه په دغه ومې وه. چتر سینګ جانه یوازې یو وارې زما په سترګو کې وګوره. ایا زه ګناهکاره یم؟ ته په ما خپلې سترګې مه وینه هیله کوم. چتر سینګ جانه هیله کوم زه بې ګناه یم. ته د دې ځایه ولاړه سه کنې نو څه ته ما ته 3 درجه راکوې او وژنې مې؟ تا داسې فکر څنګه وکړه چې زه به تا ووم؟ عسکره دا راځه بوځه هیله کوم. سمه ده زه په خپله ځمه. خو یوازې ته وې چې ما باور پر درلودی.
او تم د نور پر کم سي ته کېدای شي نو ما وبخښه سونی کار څه دی سونیا به د مابا سره ایلکه لاړ شه لیونی څه وایې ها د وای وای سینګ د وژلو تور دی پر هغې زما به وظیفه د لاسه ولاړه سي که دې وظیفه ولاړه نو موږ ته راسه هغه سیم ستا وظیفه نه ځي دا کار ته کوې نه په کوو یې په چا په چتر سینګ دا سیمه یو دم خوندي ده هېڅ ستونزه نشته وای واوره اوی هلته نه دلته یې واوره یو مهم خبر مې راوړی دی هغه نجلۍ سونیا د وای وای سینګ وژونکې نه ده ما هم د هغه فکر کوئ چې هغه وژونکی نشي کېدی هغه د جاسوسۍ په اړه چې نوی کتاب راغلی دی هغه دې ویلی دی که یا اصلي وژونکی څوک نه مې دې ویلی او یو څه بیا ورځ در مخ راغلی دی هلته ښکاره لیکلي دي چې کېږي هغه نه لیدل کېږي او چې لیدل کېږي هغه مخته نه راځي کومندان شکی ته ډېر ښه د اصلي وژونکي د نیولو یوه لاره ده په مابس کې بندي مجرم د مابسه وتښتوه او بیا په هغه پسې شه واه د مابس ته چې وتښتېږي هغه خامخا یو ځای ځي او په هغه ځای کې به اصلي وژونکی آیا زه غلط وایم کومندان شکی غلطېدای نه سي خو دا خبره هغه چې تور سینګ ته مه کوه ولې کنې هغه به پرمختګ وکړي د چې تور سینګ 2 ستوري څه به 3 ستوري سي ښه زر ځه چې کور ته ولاړ سو در کوچني لا کوچنی आवाज اوري چې تور سینګ د درو ستورو کېدو والا سم هېڅوک نسي راګرځولی صاحب موږ به مړو سو موږ څه به دا دریشي واخلي صاحبه صاحب زما یوه مېرمنه 2 کوچنیان دي پر ما رحم وکړه صاحبه صاحب زما خو 2 مېرمنې یو کوچنی دی زه شرمېږم چې زه ستاسو په شعبه کې کار کوم او وای مشر وای چې تاسو به په ګردو باندې سونیا د دې ځایه تښتوئ پپو دوی ته پلان ور وښیه ښه دی مشره دا د نړۍ نقشه ده په کوم کې چې دغه سیمې ته هندوستان وایي د نړۍ په نقشه کې زموږ مابس نشته پپو دا خو عملیات یا وه د سنټا کروزه در اندېرې ولاړو دا د نړۍ نقشه بیا د کومه ځای رالی هېڅ پروا نه لري نو واورئ صاحب زما عملیات دا دي چې تاسو په سونیا وتښتوئ زه به په هغې پسې سم او په پسې کېدو در اصلي وژونکي پورې به ورسېږم بیا به زه د هغه سره بوکسین وکړم کراټه به ورسره وکړم د هغه سترګې به راوکاږم د هغه به مغزه ورکښېکاږم واپس ته به ودننه کړم سونیا به بې ګناه وښیم دا لانجه جوړ کړی دی صاحب یوازینی مشر چې تر سینګ 2 ستوري والا او نور واورئ وی دوی ټوله چیرې ولاړل مشره چې ستا د پلان دا واورېدل ټوله چې په پښو کې در پرېوتل د سونیا د تښتولو تیارې ونیسه اغلې دا ستا خواړه دي دلته یې کښېږده ته خواړه وخوره او واوره ته ماته یو کڅوړه نسواره راوړه یاره بله اوی بله اوی نه اورم اواز دې نه راځي یو کار کوم زه د باندې ځم خبرې دې سره کوم سمه ده ته یې دا خواړه وخوره اوی بله اوی اوس دا دې اورم و ښه روانه ده بیده څه څه ارامه روان ده ته مه ګوره ښه دی درځه چې د دې ځای څخه ولاړ سو درځه
دې هېر دي چې شي په هغه کتاب کې څه ویلي وه نجلۍ نو په وتښتوئ هغې باندې باید پسې سو هو زما ير و څه شي دا اوس ته څه وایې سمه ده د هوایي میدانه یې زنګ راوالی و سونیا د نن ماپښین په الوتکه کې ساوت افریقا ته ولاړله صاحبه زه پوهېږم دا ټوله زما غلطي ده غلطي دا غلطي نه ده چې تر څنګه جرم دی ما در نن پورې ته یوازې یو بې عقل سړی بللی مګر ته خو د هېواد دپاره خطر یې د قانون په نظر د مجرمو سره مرسته کول هم جرم دی ته پوهېږې په دې صاحبه ما ته یو بل چانس راکړه هیله کوم چانس او زه ګوره قانون چې هره سزا غواړي تا چې درکوای سي خو که چیرې زه قاضي وای نو ما تا ته د اعدام سزا درکوله ډېر نازېدلې په دې دوو ستورو د نن څخه وروسته به ته چترسنګ دوه ستوري نه خو چترسنګ بې ستورو به یې صاحب هیله کوم یو چانس راکړه یو چانس راکړه یو چانس دا رقم په ژړا ژړا چترسنګ زما طبیعت مه راخرابوه نن په محکمه کې ستا حاضري ده او زه په دې اړه بیخي ډېر خوشحاله یم صاحب هیله کوم ځان پوه چې ځان پوه کوم چترسنګ دا اوس څه کیسه ده ستړي مه سئ د وزیر صاحب د مرګ په اورېدو ډېر خواشینی سوم خو د هغه د چوکۍ او د وظیفې د اخیستلو په خاطر تا ته ډېره مبارکي وایم ووایه زه ستاسو دپاره څه کولی سم زما د خاوند د وژونکي معلومات وسو تر اوسه خو نه دي معلوم سوی خو اوس که زه ما خپله واخیستل اوس خامخا معلومیږي اغلې زه تا ته یو خبره کوم اغلې نه غواړي چې ستا سره خبرې وکړي کلکرني صاحبه هیله کوم د چترسنګ د دا ځای وباسه دی پرېږده چې ووایې ته څه ویل غواړې اغلې زه پوهېږم چې زما د غلطۍ د سبب هر څه وسوه خو ما ته یو چانس راکړه دا زما دپاره یوازې قضیه نه زما د دوو ستورو او د دریشي عزت دی اغلې نه غواړي چې تا ته چانس درکړي دغسې ده اوه زما زړه وایي چې دی رښتیا وایي دا ته څه وایې اغلې یو غړی ما فیصله وکړل زه د داخله وزیر سره خبرې کوم او چترسنګ ته خاصه وظیفه ورسپارم ته دی چمتو که و سبت افریقا ته د تلو دپاره ساوت افریقا چترسنګ در روان دی اوی پپو ته ته دلته څنګه راغلې چیرې چې مشر ورې کشر ستا سره په تیاره کې وم زما په تیاره کې ته ما ونه لیدې زه د تجارت په خونه کې وم او ته زه ما تیاره چلوله مشره تا تیاره چلول انت بدي تشلا ولا مشرة دغسي تشلا ولا وكي دغسي جي قرار شوال مشرة پښون کې ما لمړی سفر و د لمړي ځل لپاره په تیاره کې او د هغې تیارې چلوونکی تاسو چلوونکی نه رسېله پیلوټ پیلوټ الله مننه صاحب پروا نه کوي پپو او وی لیونی په خدای کې رامچ کې او وی یاره ژوندی دی ژوندی مشر ستا پاسپورت د دې پرته تا نه پرېږدي زه خبر یم په دې داسې دي چې راغلی ته شروع ته ناست یې راځه موږ باید دا ځای پرېږدو چترسنګ زموږ په هوټل کې دی ارام اوسه سونیا د هغه بې عقل څه به موږ ته څه خطر راپېښ سي هغه سیمه هغه ستا لیونی دی ته څه ویل غواړې د هغه چې د هغه څه د تېښتې پر ځای هغه په غېږ کې ونیسه چترسنګ به موږ ګل پام ته د رسېدو پرې کومک وکړي خو هغه به داسې ولي کوي
ځکه چې هغه لیونی په دې باور دی چې ته بې ګناه یې. دا خو رښتیا دي، زه ښکېل سوې یم. څه ستلاسه زه د هندوستانه دلته راوتښتېدم. خو اوس دنیا ته دا مه هېروه چې ته د هر څه د خپل عقشي دپاره کوې. په مجبورۍ کې خدای خبر چې تاسو په ما څه وکړل. د بې ګناه انسان په استعمالولو سره شرمېږم زه. ومې نیولې مشر ته چیرې ځې؟ زله زه اوس سودا کولو ته ځم. سودا؟ ته دلته که زیاله یې که د سودا دپاره راغلی صاحبه؟ زه سودا د خپل ځان دپاره نه، د هېواد دپاره کوم. نوی عملیات، نوی موټ او یوه خبره، زما او ستا په منځ کې به یو شفر یې. زه به 3 وارې دروازه وټکوم او وبه وایم انا مړه سوه، او هغه چې واورې ته به 2 وارې دروازه ټکوې او وایه به شخه ملا کړه او بیا به دروازه خلاصوې. یاد یې ساته. صحیح سو مشره. د شادۍ ځې؟ دروازه دې ولې خلاصه کړه؟ په 3 ثانیې کې نو بل څوک کېدای شي په 3 ثانیې کې غټ غټ کارونه کېدای شي. مشره بیا به داسې غلطي نه کوه بس. ډېر ښه. د بیرې هېڅ خبره نه ده، دا سیمه خوندي ده. کېد د کپړې کېد د بیټوې کېد. ته بیا راغلې؟ بېزانه زه بیا کله ولاړې چې بیا راغلم. دلته زما دوکان دی، ګنجې ته وچې پتلان همداسې ډول هېڅ شی زما مې دوکان شته. درځه ستا دوکان ته ورسو. بېجانه دوکان ولته نه دلته دی. دا دوکان دی؟ دوکان دا وګوره بوټونه، دا بیا پتلون، دا وګوره لباس. د کوم ډول غواړې؟ ګنجې غواړې؟ جومات هم غواړې. 100 متره ګنجې ته باید راوړې. بېجانه بیا واخلې، دا به څه لکه شهزاده 2 ورځې چای یخ اوبه کوک بېرېده یې هېڅ خبره نه ده. ته لیونی یې؟ ورځې دا خو ګڼې خلک وایي، خو دا د زه نه به نه به. چټیا بېجانه زما په دوکان کې څه شي نشته. تېر کال یې راویستې، په دې کال کې مې نه کړي. که نه به نه په دا ټوله چاندني تباشیر کې پوښتنه وکړه. دا د چاندني تباشیر نه، دا کیپ ټاون دی. چاندني تباشیر دی. کومه دی؟ ویل د وګوره چاندني، دا د وګوره تباشیر، د چاندني تباشیر. ته ښه وایې؟ وکړه یا پرېږده تلو ته. وځه ورځانه یو شی زما د دوکان د سغناکي یې. ګوره ته کور ته ولاړ شه، زه و ارام ته ډېر ضرورت لرم. دوکان د کپړو دوکان، د بیټوې دوکان. سمدم لیونی دی. وبخشي صاحبه. اوه لعنت. دا پر ما نه دی سم. صاحبه کشکې دا خبره ما تا ته در مخه کړې وای. دا د ماشومانو دپاره دي، د کوچنیانو کالي دلته پیدا کیږي. نو دا غاټو دا چیرې دي؟ هلته. دا را تیار که. ټول غواړې صاحبه؟ 4 په یوه کې. وبخشي. په دې رش کې زه د یوازیتوب احساس کوم. آیا زه ستا په میز کښېنستلی شم؟ هیله کوم. دا اوس ته څنګه خبرې کوې؟ څنګه خبرې کوم زه؟ یا هیله کوم کښېنئ. نه ته ولې دلته نه کښېنې؟ میز ستا دی. نو ستا نوم څه دی؟ باید جوړه کړم. څه؟ باید درته ووایم. جیمز ښه نوم دی. او تخلص؟ ارماني. او ایټالوی یې؟ هغه خو هندي ته ډېره ښه وایه. خبره داسې ده چې زه نیم ایټالوی یم او نیم هندوستانی یم، لکه څنګه چې زما انا او ماما اکا مې توراني دی او زه ارماني یم. نیم ایټالوی یې؟ ډېره ښه قبیله دي ده.
آیا زه ستا په اړه پوښتای سم؟ ولې نه زما نوم سونیا دی او زه یوه وژونکې یم په ما د هندوستان د کرنې وزیر د وای وای سنګ د مړینې تور دی چې ما کړی نه دی بس نور راته ووایه پوهېږې دا وای وای سنګ چې دی ډېر خراب وزیر و هغه د 500 میلیونو غمیان د دې ځای مشهوره بدماش ګلو ګلپان ته ورکړي دي د هغه ګورو ګلپان دی چې دی وژلی دی زه غواړم چې ګورو ګلپان بدنامه کړم او د دې کار دپاره زما یو ډېر ښه کشفوونکی په کار دی زه په دې ښار کې نوی یم ته یو څوک پېژنې زه په رخصتي یم زه خپله د جرمني ډېر غټ جنایي یم ستا ادب د ایټالیا و امسایه یې واده دی و زما غلطي وه وبخښئ هغسې څه ایټالویانو یوازې 2 شیان خوښتیا وه یو ښه کالي د تا د سر څخه نیولې تر پښو پورې اغوستی دی او دوهم ښه شراب نو زه بې راغواړم ستا دپاره ستا خوښتیا وه خدمتګاره شپاک شراب هیله کوم ښې یې ښایسته کالي ستا یې هم نوشي جان ایټالوي شراب ډېر ښه 4 15 شپږ 11 इश्क़ जाम पी लिया दिल दर 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 नाम कर दिया इश्क़ जाम पी लिया दिल दर 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 नाम कर दिया अब जो भी रब्बा दे दे तू इनाम वे लिख दी जिंदड़ी जिंदड़ी तेरे नाम वे मर जावागा मैं तो मिट जावागा मैं तो हो जावागा हुण फना जीना बदर नाल सोहणिए मरना बदर नाल सोहणिए करना बदन प्यार सोहणिए करना मैं प्यार सोहणिए जीना बदर नाल सोहणिए मरना बदर नाल सोहणिए करना बदन प्यार सोहणिए करना मैं प्यार सोहणिए I wanna be with you night and day तू मेरी है सोनी I wanna be with you night and day तेरे जैसी और कोई न होनी I wanna be with you every day आशिक like you baby हाँ मैं भी पसंद करती हूँ तेरे इश्क में मैं हूँ crazy हुड़ अब मैं की करा मर जावागा मैं तो मिट जावागा मैं तो हो जावागा हुड़ फना जीना बदर नाल सोहणिए मरना बदर नाल सोहणिए करना बदर प्यार सोहणिए करना मैं प्यार सोहणिए जीना बदर नाल सोहणिए मरना बदर नाल सोहणिए करना बदर प्यार सोहणिए करना मैं प्यार सोहणिए Oh my, you want me everything, you make me wanna sex. Wanna pick you in my Lamborghini, can't enjoy your break. Inna me, I attack when I think to lose a girl like you. Killer she, even hotter than the most killer. Pump it up, pump it up, pump it up, canibango. Pump it up, pump it up, pump it up, canibango. अरे देख कर तेरी अदा I wanna try to be your man like that अरे देख कर तेरी अदा I wanna try to be your man तुझ पर ये दिल दीवाना क्यों है My baby baby do you understand जी ले इश्क में तू भी जी ले तेरी हुई मैं दीवानी हुड़ अब मैं की करा मर जावागा मैं तो मिट जावागा मैं तो हो जावागा हुड़ फना जीना मदर नाल सोहणिए मरना मदर नाल सोहणिए करना मदर प्यार सोहणिए करना मैं प्यार सोहणिए जीना मदर नाल सोहणिए मरना मदर नाल सोहणिए करना मदर प्यार सोहणिए करना मैं प्यार सोहणिए इश्क का जाम पी लिया दिल तेरे 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 नाम कर दिया अब जो भी रब्बा दे दे
मदर नाल सोनिए करना मदन प्यार सोनिए करना मैं प्यार सोनिए जीना मदर नाल सोनिए मरना मदर नाल सोनिए करना मदन प्यार सोनिए करना मैं प्यार सोनिए په یوه افغانۍ اوس 10 لکه وګټئ ټوله شپه چې شراب وڅښل اوس ما په موټر کې د سرې غرمې بېدۍ وپیدلې راکښېنستې زه چیرې یم سهار په خیر ته څوک یې او وایي زه دې یو شوم چتور سینګه وروره زه له لنډ کالني یم د ټکسي موټروان چتور سنگ نه جیمز ارمانی جیمز ارمانی تو ما جبه که زه چې د لندن سره لږ جوړېدم شپږ میاشتې وخت ونیوی او ته بیا په 2 ورځې کې د چتور سنګ سره فعلال ارماني جوړ شوې جیمز ارمانی زه دلته څنګه راغلم د نشې په حالت کې د سړک پر منځ پروت وی او راپورته مې کړې تا راپورته ولې نه کړم دوه سببه وه یو چې څوک مې دې زه نه راکښېنوم ډېر غلط کار دی مال ارام قرار مې دی چې دښمن هم نظر باندې ونه کړي پوهېږې ګوره از ما سره افغانۍ کړي سبا را سواخه بالا بود راکړې ما په اکاونټ کې جمع کړ او وایي زوم څونه بیا کړی یم چې روسه دې راکړي لا نه چې زوم که بالا بود وی چتور څنګه جیمز ارمانی خدای ته دسه واخم دسه ولاړم ځه چې ځو ودرېږئ چا سره لیدل غواړي ولې درته ووایم ځئ بلته ولاړ سئ په دغه قضیه کې موږ باید د ګروګل پام سره ووینو د ګروګل پام وخت ختم سو د دا ځای نوی بدماش دی بدماش چونوا چونوا سپیدی دی وبې ګورو خواند خواندی خواند مشره دوی ستا سره لیدل غواړي قتل تښتونه مخادره مواد سمندري غله دلته هر شی په لاس راځي کار دې څه دی او نوم څه دی ستا زه چتور سنگ 2 ستوري جیمز ارمانی په خدای که ما ویلی زما غلطي ده پروا نه کوي جیمز ارمانی ایټالوی یم ته چینایي څه یا زه پنجاب یم خو دا زما زړه چې دی دا چینایي دی هغه داسې کیسه وه چې د نن څه 15 کاله تر مخه چې کله د هندوستان او پاکستان د کرکټ اخري بازي شروع وه د بازۍ په کتلو سره زما زړه ودرېدی د نوي زړه دپاره ما سره یوازې 2000 روپۍ وې په ټوله دنیا کې په 2000 روپۍ زړه د چین ما سوا بل ځای نه پیدا کېدی په دې خاطر مې هغه زړه بسته د چین جوړ کار مو ووایاست زه ستا د مشر د ګروګل پام سره کار دغه نوم مه اخله رزیل د احمق زوی د نمکارامه زوی 10 کاله زه د هغه رزیل رستا لاس وم او په ډېر راستۍ مې کار ورسره کوئ هغه رزیل نه راته ویلي چې پیسې چیرې دي او بیا یوه ورځ یو دمه غټه کار وکړئ د هغه یاداشت ولاړئ موږ ټولې په ګران پرېږدولو یوه افغانۍ مې راټوله کړه او دا کور مې په جوړ کړئ ته نه شرمېږې چې د هغه ګټل یې خورې یا د هغه نه د دې ځای و پیسو ته افغانۍ وای افغانۍ و کار راته ووایاست دا زه ګروګل پام ته وایم داسې معلومېږي لکه د ده چې د هغه سره پخوانۍ خپل وي داسې نه چې دوی هم دلته په غمیانو پسې راغلي تاسې نه پرېږدم زه لاسونه پورته کړه د سګرېټ کوتۍ ده ودی شاته که ده بیا کوئ هلته وګورئ Get the big vessel. Let's have them. Get the big get. دی خو غلی ونی دی دکان ټکسي خو دا چموا به څه به کوو دی پر خپل حالات پرېږده دی به خپله پوسي تاوان اورېدل د ده زړه جوړ د چاینا دی مشره
تا دې ولې پرېښول چې ولاړ سي؟ ما دوی په کاسه پرېښوله په دې خاطر چې زه د دوی په بازۍ پوه سم. جک بلې پر دی او پر ګورو ګل پام کوه. سمه ده مشره. چې څنګه د یو چا موکې ما په خبر که. سمه ده مشره. وده ډېر غټ مرچاک دی. په څو دی؟ په 60 روپۍ. په 60 روپۍ؟ په ناسک خو په 12 روپۍ دی. او چیرې ځې یاره؟ بیرته یې وړلمه. ولې؟ ته په ناسک کې رانیسه. اوی لیونی سوی څه؟ ښه پروا نه کوي. سمه ده تا ته ټلیفون روان دی. ستا ټلیفون دی صاحبه؟ بل یا سینا و راجکمار سینا یم. ته څوک خبرې کوې؟ بیا د دفتر ورغلې. بلې یا صاحبه نیم ساعت د مخه مارکیټ ته راغلی وم صاحبه. ته څوک خبرې کوې؟ لکه چې موټر چلکه. یا صاحبه ما ستا سودا دپاره راغلی وم. هغه ته څوک خبرې کوې؟ سبا ساعت پر 9 بجې دفتر ته راغلې. اوس خامخا ځمه. هغسې ته څوک خبرې کوې؟ په پنتر. د پنتر زو د سپي د زوی په مرګ به دې ووژنم. تا څنګه دونه غیرت وکړي چې ما ته سینا ووایه؟ نو خو چې نوم چې سینا دی نو زه تا ته بچن دا ووایم. بچن څوک دی؟ ابشک بچن صاحبه. ابشک د مشر پیسې خلاص وې. سبا سهار په اکاونټ کې $15,000 ورجمع کوي. خو چېرې او ته مې در واستولې؟ خامخا خرڅېږي په ایشلو په دغه شیانو باندې. هغه چې تر څنګ به زه په مرمۍ وولمه اعدام به یې کړمه او د زارو پیشکارۍ به ور ولګوم. سینا زما د مشر په باره کې به دغسې خبرې نه کوې. کنې نو ورته به وبربه تر سبا سهاره باید پیسې راورسېږي. باید ور ورسو. او زما څه شي جوړ کړی دي؟ ګاډیوان زه نه یم ګاډیوان. خندا ګولۍ او زه ګاډیوان یم کلکرني. موږ ځو ساوت افریقا ته. ساوت افریقا ته صاحبه. سمه ده اعلان مې که دا اوس ته چیز کوې؟ د 22 څخه لوړ 41 ځان دې کنټرول که صاحبه. زما خدایه اوس خو زه باید په کوما کې وای. زه دا چترسنګ پرېږدم نه. صاحبه ستا بیا زما سره کومه دښمني ده؟ ولې څه وسوه؟ صاحبه د 11 ساعتو سفر وروسته موږ دلته راورسېدلو او د تېرو 2 ساعتو راهیسې مې پر دغه سړکانو ګرځې. زه بلا نه در سره ځم. کلکرني د پښو تګ شدیده صحت لپاره ولې په دې نه پوهېږې ته؟ صاحبه موږ دلته د چیش دپاره راغلي یو. د نیولو دپاره که داسې کرار روان وو ولاکه 2.5 کاله نور ونیسو. او زما خدای په 2.5 کاله کې خو به زه تقاوت ځم. سمه ده راوغواړه ټکسي راوغواړه. د موټر ولې را تاسو یې وروره او داسې رډ ولې ګورې؟ هندوستانی یې؟ و تم د رنګ هندوستانی معلومېږې؟ په مینه را سره ووینه هندوستانیان یو. مینه پسې لکه وا زړه مې سوځي. څه شي؟ زړه مې سوځي. زړه یې سوځي. اوس پیسې اول غواړم بیا مو پیدلې. پیسې د مخه غواړې ولې دی نو تا ته د رنګ غل معلومېږي؟ او د رنګ غل او لچک نه معلومېدي. او وایي د چا خبرې کوې یاره؟ او اوس دلته راغلی دی یو احمق رزیل بې عقل چترسنګ نومېږي. باسوري ته هغه پېژنې؟ او وایي د هغه د نیولو لپاره خو راغلی یم. هغه څه کړي دي؟ څه کړي دي؟ هغه چې دلته راغلی دی خپل سکونو منظرې کې زما سره یې راولی دی او نوم یې لا اړولی دی. جیمز ارماني. کمال ماري. جیمز ارماني په مرمۍ به دې وولمه اعدام به دې کړمه او د زارو پیشکارۍ به در ولګومه. صاحبه دا فشار ته خو دې پام وکړه. فشار د نور خو و جیمز ارماني ته ما وروله. صاحبه چترسنګ. اشه چترسنګ مې وروله. صاحبه په دا دغونه غټ ښار کې به موږ هغه څنګه پیدا کړو؟ زه ستا په خواشینۍ پوهېږم سونیا جانې. ته کولی سې چې زما پر اوږه د زړه د اخلاصه وژاړې. خو ما ته ژړا نه راځي. نو بیدېدای سې. خو ما ته خوب هم نه راځي. د خپل زړه خبره ولې راسه پټوې؟ ترسنګ جانه زما مطلب دی جیمز ارماني جانه. یو وارې ته غلطه شوه. ګورو ګلپام ډېرېږه مه سونیا جانې زه ستا در شا ولاړ یم. د پښتونخوا د 2020 د اورګاډي مسافر ته دا غوښتنه ده چې هغه په څلورم تمځای څخه وغورځېږي. پس دا اواز غواړي اول تمځای ته ولاړ شي. لیونی دی؟ ډینګ ډونګ ټول مسافر همدغه پیلر کې خو هغه دا ده چې زه نه بدمه. ډینګ ډونګ سپیټو ژر د پښتونخوا په اورګاډي کې کښېنه که زه به ولاړم. دا د پښتون کوټ نه کیپټون دی. پښتون کوټ دی. کومه دی؟ هغه د پښتون همدا دی کوټ. پښتون کوټ دی ښه وایي. دی ښه نه وایي. ګوره هره ورځ دی نوی موټ کاروي. نن د ده موټ دی د ځانه اورګاډی جوړول. پرې بندي که او اورګاډي ته وخېږه کنې ټوله ورځ به شپېلکان وي. سپیټو ډېرې خبرې کول پرېږده. اورګاډي به لاره بدېږي.
دوی موږ ته ورور وایي پروا نه لري دا مجازو د پاره ورور خو لا څه د ځانه پلار جوړولو ته لا ماته یم مسافرو تی خو بیدار هستن ولی کیه دستن هیچ خبر نداره یو بل مسافر بردن چارلی ګورو ګل پام وتښتوي چې کله هغه ګور ګل پام تښتوي نو تا څه شي کوله مشره تا خو ما ته ول یوازې پام پر کوه ما پام پر کوي او راغلم تا ته مې وویل راوستی دې ولې نه ولې د وتښتوي چا د وتښتوي زه خو بس تس مزاحمت نه یم او ای چپ او دا زما وشاتې ولې راته کوله دا نو اوس د کرایې وټال دی چې ته راسې ولاړ سې او ته ما ولې ګرد عمر دغونه کوچنی سې ماله زه د دې ځای ډان یم څوک یم ډون وجې دلته توریانه ماته ډون وای او زه جاسوس یم صاحب ښه د کار خبرې به وکړو د ګورو ګلپان د یاداش انتظار ته هم کوې او زه هم ته هم په غمیانو پسې راغلی وه چې الماس لاس ته راسې موږ دوه بیا نیمۍ کړو یو امیل تجني جوړ که او یو به زه یا امیل زما انګوشترۍ ستا 28 پیسه ده وسوه د ګورو ګلپان یاداش د دې کوټۍ څخه تللی و او په دغه کوټۍ کې به بیرته راځي زما د عملیات دپاره دا کوټۍ په کار ده خوندونه دي चौक से सवारी निकली देखो गुल्लू गुलफाम की फरारी निकली देखो किसका है पान सुपारी किसकी देखो भाई की शान से तैयारी निकली देखो एक से बढ़ के एक तमाशे माशे 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 देख तमाशे 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 Watch the ride. You can run but you can hide. What's the secret you decide? हीरे की है हाइड. बोलो बोलो कौन है? किधर का ये डॉन है? उसके मुंह पे एक ही बात. Evening to the morning. Ice diamonds bling bling. Gotta have it, just can't stop. Money money ching ching. Gotta have it, just can't stop. Man you better talk talk. भेजे पे तेरे hello. जल्दी जल्दी बोल बे. वक्त बीता जाए ठीक ठाक. वसूली है किसकी सुपारी है भाई की आज तो पूरी तैयारी है सबकी जुबान पे भाई का नेम है जलवा है गुल्लू का फेम है करता है आपको सलाम हर कोई देखो करता है आपको सलाम हर कोई देखो फेमस है गुल्लू गुलफाम हर कहीं देखो एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक तमाशे माशे 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 देख तमाशे 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 सरता झूलता आपके पास तो कभी कोहिनूर था भेजे बेजोर दो दिमाग को खो जाओ जरा
भेजे पे जोर तो दिमाग को खुजाओ जरा, कहाँ है हीरा मेरे भाई ये बताओ जरा। एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक तमाशे माशे 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 माशे, देख तमाशे 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 देख तमाशे। راته وایي نه چې غمیان چیرې دي. دا دې څه وکړل؟ چاته چې غمیان ور معلوم وه هغه دې مړ کړئ. ګورو خو مړ څو اوس به سونیا څه کوي؟ خپل ځان څنګه بې ګناه ثابتومه؟ Hecho güey. ¿Qué haces de juego en la puerta, cabrón? څوک دي؟ د ما جواب اسه. د رزیل یاداشت بیرته راغلی. او یې ډېره سوه ستا ډرامه. راته ووایه غمیان چیرې دي؟ یاداشت مې د بیرته راغلی. دا غمیان به بیا ووژنې. که غمیانو ځان باندې ژغورل غواړې نو ګل ګلپامه ورغلي یاداشت ته ګبزرګون بې زربای ووایه وکه غمی 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 خو په پنجاب کې دي. غمی پنجاب ته څنګه ولاړی؟ رسېدلي نه دي په پنجاب کې پیدا شوي دي. د پنجاب کوچې خوري د پنجاب ګوډې خوري او په پنجاب کې اوسېږي. غمی زما بابا غمی جان زما بابا نه وګڼه غمی زما ودرېږه ولې وایي خوره کوي؟ خو زموږ دوو د شراکت غمیان او وایي خاورې دي چې هغه د 500 میلیونو غمیان. اوس ارام اوسه یاره. سمه ده زما چینایي زړه م سره شوري چې نه کوي حبیب نو څه به وکړي خوار طبیب. زه ځم ژاړم ښه لاړم. مدده زه پوهېږم موټر ګیر ته واچو. ګیر تور وایدېږي اکسلیټر ورکه. اوس نو کش پر واچو. ډېره کښته ګول ول د خوند نه غمیان دي غمیان. دا نه خود نه چتور دی چې در کوچني لا کوچنی اواز اوري. چتر سنگ وسکوري څوک یې یاره؟ زه یم زه. څوک؟ پنتر زمری د پیزا څه بیریږي؟ زه زمری نه خرزم یم. خرزم؟ نیم زمری نیم خر بیریږي زمری نه. اوه چپ شول زه یم. شکر خدای. هغه سرمنې جانه د ستا د موټ نظر چې دی بیخي نامي دی. سونیا جانې داسې موټ بچا په دا 1000 کاله نه یې کړی. د ګلو ګلپام یاداشت بیرته راغلی. زه دا قضیه حلوم. زه به خپلې څانګې ته د میلیونو غمیان ورکړم او خپل پرمختګ به وکړم وروره. یوازې خپل نه یوازې ولاړ څه عملیات. او وایي چې زما پرمختګ وسې نو زه به بهر یو څه تام وتخنوم. موږ دواړه په یوه څانګه کې یو ځای کار کوو او په تېرو زرو کلو کې تا یو څوک په داسې ملک کې لیدلی دی؟ خوند دی خوند. مشره ته په 1000 کاله به چا داسې موټ نه کړی. مشره موږ باید ماشین پرېښوله په سرکسي کار کوو. زما د جسپۍ جوړ کړي او ته د خیس په موټ کې ګرځې. زما غمیان په کار دي. غمیان خوند دی خوند. په دا تېرو زرو کلو به دا د فلم وډ تر اوسه هېچا هم نه کړي. ته ډېر هوښیار یې ګلو ګلپامه. مشره بیل
غمیان دي غمیان اري غمیان شلي كشلي قول وين نخوات ده دبيادي دقولو قول فام په قرآن کې چې یو ځای وام پرېږدم ډاره ده هیچ بیا په لاس کې دې وشي راکه بده صاحب دلته څه نه مني اسکار د سپیره واسطه اول غمیان راکه داغه دي بله سینا د ریل ګاډي پر سړک ودې څخه په عملیات کې هم څوک خبر کې ولې ودرېدې اوه راکه وروره اوه ما ته اوه چابک کوم دي سره چابک سر باندې جانا چابک سر وی درو مشره زراغلم دروینی سه پپو ما ته راکې ده ارمان جانا دروینی سه ماته پپو دا چې ماته په لاس رالاله ما ته راکه شابول دباج سه ویل څه صاحب دوري رسمي بلې سینا او خبرې کوم د پرمختګ لپاره په اوایم سینا پرمختګ دې وکړي او څوک خبرې کوي پپو بهتر ودرېږه ونیسئ ودرېږه دا ته څه کوې بله بلې سینا او راجکمار سینا ته څوک خبرې کوي په باغچه کې اوسئ غونډې ګرځې زردکي خورې زه د په عملیاتو کې یم هغه سم ته څوک خبرې کوي پپو بهتر پپو پینتر تا څنګه دونه غیرت وکړي چې ماته سینا وایه چې سینا نو بچنو وایم او دا ورته چې سینا ته سینا ونه وایه نو به پپو ازي بيقولوا بدنا اسكالي وين كيجي ايوه ده كل اخبار قبيان ورك كده قبيان داوي او وای زایمه د بدمعشانو بدمعش ارماني جانا دروینی سه او وا ډېر ښه انجلۍ دا غمیان دې ولې وروغورځول ارماني جانا غمیان دې څه کړه کم غمیان او وای ته دلته ولاړې ما تا ته در وغورځول در په یاد یې کړه د دوم صبر کم څوک دي او وای ودرېږئ اول دا ناټکي ایسته که ته ساوتري هغلي ته د دې معنا چادري و ما خپل خاوند وای سنگ مړ کړی او د دې کار دپاره ما ستاسو کار واخیستی هغسې هم د هغه بې غیرته انسان دپاره مرګ خو ډېر لږ دی هغه د دوو پاولیو سړي ته خو زما پلار باچهي په لاس ورکړله او هغه زما پلار راووژي ټوله دولت یې پر خپل نوم کوي په دې خاطر هغه ما ووژي هغه ستا د کیسې په اورېدلو سره موږ ډېر خواشیني سو خو افسوس د قانون په نظر ته یو مجرمه یې په دې خاطر ګلکرني دا ونیسه سمه ده اغلي هیله کوم درځه چتور سنګه بله صاحب هغه میان ماته چیرې
ځکه چې زه غټ یم او هغه کوچني کوچني غمیان ډېر ګران دي زه به هغه ښه پټ وساتم پاپو بله صاحب 12 د اکتوبر د غرمې 2 بجې 40 بالا د چتور سنگ په لاس کې چې کوم غمیان دي هغه زه د کومندان صاحب په لاس کې نه ورکوم د غټ کومندان په لاس کې ورکوم ګلکرني ولاړ یم صاحب په خدای کې مې ویلي اځه بیا هم زما غلطي ده اوس یې ومنه چې تر سنګ جانه تکسي انا وش تکاسي تکسي کلو ټکسي سوی دکان سوی ورغاړې سوی اوس سیده د کندهار دپاره ګلکرني بله صاحب غمیان په لاس رانغله خو بیا هم فشار سم دی صاحب د خندا ګولۍ یا اړتیا یې نسته اړتیا شته صاحب کوم خبر چې ما راوړی دي د هغه دپاره اړتیا شته پرمختګ اوس یا صاحب یو بل فکر په چتور سنګ یو څه وسول بله صاحب هغه څه وسول چتور سنګ 2 ستوري نسو پاته ځان وژنې وکړل بله یا صاحب د چتور سنګ 2 ستوري څخه اوس چتور سنګ 3 ستوري جوړ کړو صاحب یې ساره که سارېږي صاحب هله څو نو صاحب موږ په دې دوکان کې څه شي کوو بې عقله نوی عملیات نوی مود چتور سنگ 3 ستوري मुर्गा अंडा देगा 2 ऐसा सोचे मैं हूँ वो मुर्गा और अंडा कभी सुना है क्या मुर्गा अंडा देगा 2 ऐसा सोचे मैं हूँ वो मेरी अपनी मर्जी है मैं जो चाहूँ कर दूँ वो I am Chatur Singh, 2-star. ادرس لویه ویل ارغنداوی چوک چپلاس اسی موبایل او کمپیوټر ایچ ډي سنټر जेम्स सर और जवानी जवानी से टकरा गई और जवानी जवानी से